تازه سرپل ولایت کې د مکتب لنجونو سره ډیره بده پیښه وشوه. ویډیو وګورئ او د ویډیو اخر کې مو خپل نظر هم را سره شریک کړئ. د افغانستان سرپل ولایت کې 2 ښوونځیو کې ښوونکي او زده کوونکي مسمومي شوي. د افغانستان شمال سرپل ولایت سانچارک ولسوالۍ کې په وروستیو 2 ورځو کې د ښوونځي لسګونه نجونې زده کوونکي مسمومي شوي دي. د سرپل ولایت د اطلاعات او فرهنګ مشر عمر سرپلي BBC ته منلې ده چې د لرې سانچارک ولسوالۍ په 2 ښوونځیو کې ځینې نجونې او ښوونکي مسمومي شوي دي. دا یې وایي 80 نجونې او ښوونکي په یوه ښوونځي او 10 زده کوونکي په بل ښوونځي کې مسمومي شوي دي. د هغه په وینا ځینې مسمومي شوي نجونې د سرپل ولایتي روغتون ته وړل شوي دي. سرپلي زیاتوي ښایي دا د کومې شبکې کار وي یا هم امکان لري د کومې شخصي ستونزې له کبله وي. په سرپل کې یو بل ځایي طالب چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط BBC ته ویلي وو چې د سانچارک ولسوالۍ آب کلان او فیض آباد 2 ښوونځیو زده کوونکي مسمومي شوي خو کره شمېر یې معلوم نه دی. د مسمومېدو لامل او ارزونې په موخه اړوند چارواکي سیمې ته تللي دي. په افغانستان کې د زده کوونکو مسمومیت نوې خبره نه ده. په تیر حکومت کې هم څو ځلې په بېلابېلو ولایتونو کې د ښوونځیو زده کوونکي مسمومي شوي دي.